قدرمنو په ښځینه سندرغاړو کې یو نوم د معشوق سلطان هم دی. معشوق سلطان په خپل غږ باندې، په خپل ښایست باندې 45 کاله د پښتو پر فنون لطیفه باندې د سټیج د رانۍ په نامه باندې خپله باچهي کوي، او دا داسې زمانه وي چې د ریډیو له لارې د دې غږ خورېږي، بیا څوکه څوکه ټي وي ته راځي او بیا خپل پرایویټ البمونه چې دي دا ډکوي. دا دومره ډېر ډکړي دي چې سړی په شمیر کې نشي راوړلی. نو کله چې دا خپل ژوند و دغه فن ته حواله کوي نو واقعي هم د ډېر لوی نامه څښتنه پاتېږي، دومره ډېرې جایزې اخلي، دومره ستاینه یې کېږي پر سټیج باندې. د سټیج راڼۍ و چاته ویل دا هم ډېر د کوم خلکو په برخه سوي، د دې په دغه نامه باندې هم شهرت د ځان کېږي. که سړی ورته وګوري نو په سوات کې دا زوکړې ده، د مټې تحصیل دی، د نلکوټ کلی دی، دا هلته دا زوکړې ده. ویل کېږي د 1953 عیسویم کال وایي کشنۍ وایه چې پلارګنۍ یې د مردان پر خوا راکډه سوي وو، د هلته یې ژوند پیل کړی و او دا په کشنیوالي باندې د ملا په نامه باندې سلطانه یا سلطانه نومول سوې وه، د کلي ملا نوم پرې ایښی و. نو دا دومره ښایسته وه په کوچنیوالي چې پر مور و پلار ډېره ګرانه وه. دغو به له نازه و دې ته ماجبینه ویل. پلار یې شمسي ګل کاکا نومېدی، ښه خوندور سړی و. دا هغه زمانه کې په طبله کې یو استاد و، استاد امت حسین ورته ویلی چې په امتي باندې مشهوره و. هغه و رادت حسین چې د دې دا فن ته کتلي وو، د دې دا هنر ته کتلي وو، نو ستایلې وه د مردان په سیمه کې چې دا کله ژوند کوي. نو دا د ځایي محفلونو له لارې خپل شهرت د ځان کوي. هغه ودونه، هغه ځایي ملګري ناستي د ودونو له لارې، د دریاو د تمبل له لارې د خپل غږ ابتدا کوي. بیا داسې وخت باندې راځي وایي چې د موسیقۍ دپاره چې مې کومه لار خوښه کا د استاد رادت حسین په لارښوونه باندې د 1968 عیسویم کال په هغه زمانه کې بیا دا ریډیو پاکستان ته اوله وار ځي. نواب علي خان یوسفزی د موسیقۍ د څانګې پروډیوسر وي، هغه چې د دې غږ اوري نو چې ډېر عمر وي، په دې عمر نو 15 کلنه وي، دا د دغې ریډیو څخه د خپل فن ابتدا کوي او د هلته خپلې سندرې یو څو ولسي سندرې چې ورته وایي دا ریکارډوي. بیا د ولسي سندرو له لارې د دې شهرت پیل کېږي څوکه څوکه. اوس نو دلته په دغه نامه باندې سلطانه بیګم ګر سره له ریډیو سره یو سندرغاړی له مخه موجوده وي، نو دې ته د معشوقې نوم ورکوي چې معشوقه به د دې د سندرې نوم وي، یا په دې فن کې به د دې نوم معشوقه وي. خو رادت حسین یوازې معشوقه نه ور خوښوي، هغه و دا نواب علي خان یوسفزي ته وایي چې له دې سره چې سلطان وتړل سي، ځکه چې سلطانه د دې له کشنیوالي نوم دی او کشور سلطان خپل شهرت لري، نو دا به بیا معشوق سلطان سي. نو دا رنګه له سلطانې څخه، له معجبینې څخه، له معشوقه څخه دا معشوقه یا معشوق سلطانه جوړیږي او په دې فن کې دا خپله ابتدا کوي. 45 کاله پښتو فنون لطیفه د موسیقۍ څانګې ته ورکوي. بیا په ډېر کښني عمر باندې دا واده کوي ولایت حسین نومي سړي سره، او هغه د دغه امت حسین تبله نګار زوی وي. هغه چې کله د دې فن وګوري نو نور وستایي. دا یو داسې زمانه یي چې یوسف خان و شیربانو فلم داسې په پښتو کې شهرت موندلی وي، نو هر څوک غواړي چې یا سندرغاړی سم په فلم کې یا د هیرو او هیروینو په توګه کار پکې وکم. نو د دې دا میړه چې دی دا هم د کراچۍ پر خوا وړي. هلته 2 فلمونه دي، یو جوارګر نومیږي، یو جانان نومیږي. جوارګر چې هغه زمانه کې وارث خان جوړ کړی او جلال خټک چې هغه د جانان فلم جوړاو. نو دا معشوق سلطان د یو اداکاري په توګه خپل فن پکې ښکاره کوي. نو اندازه وکوي چې دی د فلم له لارې هم خپل فن ته وده ورکړې ده، خو چونکې دا دننه سندرغاړی ده نو په دې فن کې دا نه کامیابه کیږي، دومره شهرت یې نه په برخه کیږي لکه د سندرو په خوا کې چې دا ډیره مشهوره کیږي.
دی بیا وسندرو ته ملا تړلې ده، ولسي سندرې دا دی ویلي دي، خو داسې هم نه ده. کله چې سړی د دې غزل واوري بیا سړی ورسره پوهېږي چې دا په غزل هم پوهېږي او د نظم له لارې هم بیخي ډیر شهرت ته ځان کړی دی. نو هیڅ یو فنکار، هیڅ یو پروډیوسر چې د دې ریکارډینګ کوي یا په پرایویټ محفلونو کې یا د کیسټونو په زمانه کې چې څوک د دې کیسټ ریکارډوي، هیڅ چا هم دا نه دی ویلي چې دا غزل او نظم نسي لوستی یا ویلی، بلکې ریکارډینګ کې دا هر فن چې دی دا ښه ترسره کولی شي. دا یو داسې زمانه وي چې ګلریز تبسم د سټیج شهنشاه بلل کیږي، نو دې ته د سټیج د راڼۍ خطاب ورکول کیږي. په پرایویټ محفلونو کې چې دا کمې سندرې وایي دا شهرت د ځان کیږي. بیا په کیسټونو کې له معجبین سره خو دې بیخي ډېرې سندرې ویلي دي. داسې زمانه پر راځي د دې پر فن باندې چې د کیسټ کامیابي د معشوق سلطاني له غږه په ایستګر سره امکان نه لري. له فرزانې سره له نورو سندرغاړو سره دې بیخي غبرګې سندرې ویلي دي، خو زیات سندرې چې دي هغه د دغه له معجبینې سره دي. نو داسې به وایي چې د 1980 لسیزه چې ده دا د معشوق سلطاني د شهرت هغه زمانه ده. ما درته وویل چې د دې بې غږه سندره یا د سندرې شهرت یا کامیابي د کیسټونو دا امکان نه لري. دومره ستایل کیږي له ټولنې څخه او ټولنه د دې هرې سندرې او کیسټ ته هرکلی کوي. د ریډیو له لارې د سندرو شمیر په سوونو دی. بیا دغه رنګه د ټي وي پردې ته ځان رسوي، هلته هم دا ریکارډینګونه کوي او د ټي وي له لارې هم بیخي ډېرې سندرې چې دي دا ثبت کوي. که زه خطا نه وم په 1992 کې د دې خپل چې کم کارکردګي ده یا کم حیثیت دی په دې نامه باندې د پاکستان لوی ایوارډ تمغه حسن کارکردګي چې په صدارت کې ورکول کیږي، د صدر تر لاس لاندې ورکول کیږي، په دې باندې لمنځل کیږي. له دې وروسته بیا تمغه امتیاز ورته وایي، دا هم ډېر غټ ایوارډ دی، صدر یې ورکوي، دا یې هم اخیستی دی. او دارنګه د دې د ایوارډونو یعنی جایزو شمیر که زه خطا نه وم تر 80 اوړي، یعنی په بیلابیلو فنونو کې یا په بیلابیلو نومونو کې په بیلابیلو سیمو کې دا 80 ایوارډ اخلي. نو دا معمولی خبره نه ده. دا که چیرې تاسو وګورئ دغه رنګه په د البومو یا د البومونو شمیر چې دی 1500 ښوول کیږي. نو 1500 البمه ډکول په دې کې چې 15 یا شپږ سندرې وشمېروم دا په زراو جوړیږي. د ژوند حالات چې دي دا نو ما تاسو ته وویل چې د ولسي سندرې په توګه پیژندل کیږي، خو کله چې بیا سړی دا وګوري د عرفان خټک غزل یو شي نظرونه په مزه مزه دا هم دی په خوند ویلی دی. ووایه ویشته ازل چرته دی، په دې نظم کې ښه نوم پیدا کړی دی. او د سلمه شاهین زه هم هغسې وړه وی د دې سړی واوري بس سړی خپله پوهېږي چې دا د فن انتها ته رسېدلې ده په هغه زمانه کې. نو کله هم چې د دې دا انداز خوښ شوی دی، د دې خلکو خوښ کړی دی، نو بیخي ډېرې ستایلې ده. له سواته مردان ته، له مردانه پېښور ته، څه وخت کراچۍ ته، بیا لاهور ته، هلته د نثار محمد خان تر سایه لاندې خپلې سندرې ریکارډوي. نو دا د ریډیو زمانه وي، په ریډیو کې دا ډېر ریکارډینګونه کوي. خو کله چې پېښور ته سړی وګوري چغلپوره نومیږي، په دې کې دا استوګنه پاتېږي. له ولایت حسین څخه د دې 6 اولاده کېږي، 4 زامن او 2 لوڼه. دا 6 سره د دې له فنه څخه بیا لرې پاته سوي دي، یعنی دا 6 سره یو هم له موسیقي سره تړون نه لري. خو د میړه دا انداز چې وي هغه دا ستایي او هر محفل ته یې رسوي. پیښه دا ورسره وسي چې د دې دا میړه چې کله مړ شي نو دا واقعي هم په زړه خوښ سي او دغه د ژوند ملګری سي زنجلا سي، دې ته ډېرې پیښې وروسي نفسیاتي یا ذهني داسې ناجوړه سي چې د هغو دلته وضاحت زه نسم کولی. نو بیا په تګ و راتګ کې وخت غړی ماتېږي، پښه یې ماتېږي، ډېر له قسم پرسۍ سره مخامخ کېږي. د شکرې ناروغي چې شوګر ورته وایي له دې سره هم د ژوند په پای کې دا مخ کېږي. سختې ناجوړۍ ویني، سختې پیښې ویني. بیا هم که سړی ورته وګوري په 2010 کې
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هغه زمانه کې امیر حیدر خان هوتي دې ته نغدي 3 لکه روپۍ ورکوي او دغه رنګه بل د مهتاب احمد خان چې بیا د خیبر پښتونخوا گورنر وي هغه هم په 2015 کې دې ته 15 لکه روپۍ ورکوي. یعنی په 2008 کې داسې وخت پر راځي چې دا د حکومت د میاشتنۍ وظیفې د بندېدو ګیله کوي. یعنی دا کال داسې وي چې حکومت وظیفه ور باندې بنده کړې وي او وظیفه څو روپۍ وي 1500 روپۍ هغه هم باندې بنده کړې وي دا ګیله یې کړې وي. غرض دا د قسم پرسۍ وروستۍ شپې د دې په برخه سوي دي د شوګر له ناروغۍ سره مخامخ وي کله چې بیا 18 تاریخ راسي د 2014 د دسمبر نو دا ډیره سخته ناجوړه شي اسپتال ته ورسول سي او په اسپتال کې چې کوم هغه علاج کیږي درمل کیږي هغه وسی بیرته کور ته راوړل سي او سهار پر 19 تاریخ 2014 اسویم کال باندې دا خپل پور پرې کوي او عدالت په پیښور کې خاورو ته سپارل کیږي. یعنی د معشوق سلطان د ژوند د فن د هنر سفر چې دی دا په 2014 19 دسمبر باندې پای ته رسیږي. 2 کاله ژوند تیروي له ناجوړۍ او سخترو سره مخامخ کیږي په پای کې خو هیڅ یوه ګیله هیڅ یو داسې خبره پر خوله نه ده راوړې. دغه یو د وظیفې بندېدل یې واقعي هم یاد کړي وو. غرض مه دا چې دا سندرغاړې 45 کاله پښتو موسیقي ته ورکوي او د پښتو موسیقي له لارې زموږ د فنون لطیفه دغه څانګه ډیره بډایه کوي ډیره غني کوي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې داسې سندرغاړي چې پښتو یې په خپلو پښو په خپله څانګه کې درولې ده دا د هیرولو نه دي په ستایلو ارزي. پر دوی باندې د کار ضرورت دی د دوی د ژوند هغه پټ اړخونه را برسېره کول غواړي چې زموږ را روان نسلونه هم په دې باندې خبر وي چې دې کم خدمت ترسره کړی دی او څرنګه په کار دی چې ژوند په خپلو پښو باندې سړی ودروي.